سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن زه غواړم چې تاسو ته ډېر یو ابتدایي شیان یا اصطلاحګانې په برق انجینري کې یا په برېښنا کې چې په کارول کېږي درته وښیم. دې ته الکتریکل ټرمینالوجي وایي. هر هغه بخش یا علم خپل اصطلاحات او اصطلاحګانې لري. نو له دې وجې ما وویل چې ما فکر وکړ چې دغه اصطلاحګانې له تاسو سره شریک کړم تر څو زما په راتلونکي ویډیوګانو کې له کومو اصطلاحګانو څخه چې زه استفاده کوم نو تاسو په اساني سره ورباندې پوه شئ. دغه زیاتره یې څه شي دي؟ واحدونه دي، د اندازه کولو واحدونه دي چې یو څو یې ما دلته لیکلي دي. راځم موضوع ته. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړئ. لومړی څه شي ده؟ کی وي. کی وي په معنا څه شي ده؟ وي په معنا د ولټیج او کی په معنا د کیلو، یعنی کیلو ولټس ده. کیلو ولټس چې مکمل یم دغه کیلو ولټ ده، دا څه شي ده؟ دا ولټ خپله د ولټیج یا د ولټ اندازه کولو واحد ده. موږ تاسو یې په لویو پروژو کې د برق په انتقال کې که تاسو لیدلي وي چې زیاتره کیبلونه وایي دا دومره کی وي، د دومره کی وي، د 400 کی وي، د 30 کی وي، د 10 کی وي ده. یعنی دا چیز دی فقط و فقط موږ تاسو ته لوړ ولټیج واحد ده، یعنی ولټ د اندازه کولو واحد ده د ولټیج. خو چې یو کیلو ولټ مساوي کېږي له 1000 ولټ سره، یعنی دا په لوړ واحد ده. یعنی چې 80 کی وي، 110 کی وي، 30 کی وي، 11 کی وي باندې څه کېږي؟ د برق انتقال او تولید او دغه اصطلاحات زیات کاریږي یا دغه واحد تحقیقي تاسو باید باندې پوه شئ. دوهم کی وي ای ده، چې کی په معنا د کیلو، وي په معنا د ولټ او ای په معنا د څه ده؟ امپیر ده. دا څه شي ده؟ دا د اپیرنت پاور یا د ټوټل پاور واحد ده، د اندازه کولو واحد ده. ټوټل پاور کې به ټول پاور راځي، په هغې کې موږ ریاکټیو پاور، اکټیو ریل ټول لرو په کښې چې د اکټیو ریاکټیو پاور مجموعي ته څه وایي؟ اپیرنت پاور وایي. نو دا څه شي ده؟ داسې کله موږ تاسو اپیرنت یا مکمل پاور چې کوو لوډ ته سپلای کوو یا یې انتقالوو، هغې ته په کی وي سره شایسته هم کرنټ په کښې کې موجود وي، امپیر او هم ولټ په کښې کې موجود وي. ځکه ورته کی وي ای وایي چې کیلو ولټ امپیر مکمله معنا ده. دوهم څه شي ده؟ کی وي ای آر ده، چې دا کیلو ولټ امپیر ریاکټیو مکمله معنا ده، چې دا د ریاکټیو پاور د اندازه کولو واحد ده. ریاکټیو پاور په ځینې برقي وسایلو کې موږ تاسو ضایعات لرو چې هغه اضافه یعنی غیر فعاله ده، یعنی موږ تاسو له دې پاور څخه استفاده نشو کولی، اما موجود وي زیاتره وخت. دا خورا مهم ده. د برېښنا په بیل کې یا د په زیاتوالي کموالي کې خورا رول لري. موږ تاسو بیا د دغه پاور ریاکټیو پاور د کموالي له وجې چې موږ تاسو په زیاتره وسایل زیات برق مصرف رسوي، موږ هغې دپاره کیپیسیټرونه یږدو، د کیپیسیټر بانک ډیزاین کوو چې هغه ځان ته موضوع ده، بیا به یو ورځ له خیره سره ورباندې بحث وکړم. دوهم څه شي ده؟ کی ډبلیو مخفف ده، چې معنا یې کیلو واټ ده. دا خو تاسو ټول ورسره اشنا یاست چې د انرژي د اندازه کولو واحد ده. خپله دغه هغه برېښنایي وسایل ټول څه شي کېږي؟ په واټ سره راځي، په واټ سره راځي چې دغه وسایل یا دغه برېښنایي وسیله دومره واټ انرژي اتوان ته قدرت ته ضرورت لري، فقط او فقط دومره ورباندې راځي. لکه موږ تاسو د مثال په ډول برېښنایي څراغونه یې چې 10 واټه، 12 واټه، 50 واټه، دا څه دي؟ د هغې د انرژي د مصرف یا د هغې د انرژي د توان مصرف درته ښایي چې دا دومره انرژي ته ضرورت لري، دې نه یا مثلا له هغې څخه زیات په مصرف نه رسوي. نو دا هغې ته ویل کېږي چې وسایل د برقي وسایل په همدغې یا په بل اصطلاح باندې دا څه شي کېږي؟ فقط و فقط دا هغه پاور ته ویل کېږي یا د هغه پاور یونټ یا اندازې یا واحد ده کوم چې د ريزسټیو یا خالص مقاومت کوونکي لوډ په اساس باندې په مصرف رسیږي. هغې لوډ د اندازه کولو واحد ته هم څه وایي؟ واټ وایي یا کیلو واټ ورته وایي. راځم دوهم ته چې کی ډبلیو ایچ ده، چې کیلو واټ هاور، یا دا به څه ده؟ دا د انرژي د مصرف واحد ده. که تاسو لیدلی وي چې مثلا زموږ تاسو د برق بیل د میاشتې څو کیلو واټ پر هاور راځي یا په ورځ کې څو کیلو واټ پر هاور رسي، دا څه شي ورته وایي؟ مثلا یو وسیله د 50 واټه ده، په یوه ساعت کې 50 واټه په مصرف باندې رسي، په یوه ساعت کې 50 واټه په مصرف رسي. که دا دپاره موږ تاسو څه شي کوو؟ وکاروو، نو دا به په 50 ساعتو کې څو کیلو واټه برق یا څو واټه برق په مصرف ورسوي. نو موږ 50 څه شي کوو؟
په 15 کې ضربوو چې هغه مساوي کېږي 2.5 واټه په 15 ساعت کې موږ ته 2.5 واټه برق په مصرف ورسوي چې ستاسو د برق بل هم په همدغه اساس باندې چې کېږي اندازه کېږي چې هغه بیا وروسته په بله ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته دا درښایم چې څنګه تاسو خپل کور بیل یا مصرف اندازه کوي نو به تاسو د برېښنا د کمپنۍ ترمنځ سوء تفاهم موجود نه وي. شپږم چې د پی اف ده یعنی پاور فیکټور ده. پاور فیکټور اصلا چې ته وایي کوساین تیتا یا د کوساین زاویې ته چې مساوي کېږي ریل پاور تقسیم پر اپیرنٹ پاور. اپیرنٹ پاور مکمل پاور ته ویل کېږي. دا چې شي دی ریل پاور هغه پاور ته ویل کېږي چې ستاسو هغه برېښنایي وسیله چې په مصرف رسوي یا پر لیکلي وي هغه که چیرې موږ په ورکوونکي پاور باندې تقسیم کړو هغه پاور چې موږ تاسو یې ورکوو پر هغې تقسیم کړو موږ تاسو ته به یو اندازه راکړي چې هغه اندازې ته چې وایي پاور فیکټور وایي چې دا هم خورا مهم ده چې دا باید چې شي وي له 0.7 څخه یا له 0.8 څخه کم نه وي چې دا به که چیرې دا کم وي زموږ تاسو د برق بیل هم زیاتېږي او موږ برېښنا بیخي زیاته ضایع کوو چې دا بیا ځان ته موضوع ده. اخري اچ پی ده. اچ پی ما په مخکې ویډیو کې هم تاسو ته ویلي ول چې دا د څه ده دا یو میټریک واحد ده چې په فزیک کې موږ تاسو په چیش کې وایو د اس آی په یونټونو یا واحدونو سیستم کې موږ تاسو وایو. دا ځینې برقي یا برېښنایي وسیلې په اچ پی باندې راځي لکه یخچال برېښنایي موټور چې د واټر پمپ ورته وایست دغه زیاتره وسایل په اچ پی باندې راځي. بیا موږ دا واټ تبدیلوو چې ما په یو بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کړې ده. زه بې لینک د دغې ویډیو لاندې تاسو سره شریکم که غواړئ چې څنګه کولی شئ چې واټ اچ پی ته واړوئ اچ پی واټ ته واړوئ نو په هغه ویډیو کې مې تشریح کړې ده چې یو اچ پی مساوي کېږي له 946 واټه سره. دا وه لنډ معلومات چې په راتلونکي کې په نورو ویډیوګانو کې موږ تاسو یا زه ورڅخه استفاده کوم په نورو ویډیوګانو کې نو به تاسو له دې ستونزې سره مخ نه یاست. نو خدای دې وکړي چې له دې څخه مو ګټه اخیستې وي او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. موږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم لایک او شیر کړئ تر څو دغه معلومات ډېرو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.